السلام علیکم د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن دوشنبه د جوزایا د خبرګولې د میاشتې 14 د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 3 منټي سره سمون لري. روانه خبري غړې درته زه سید احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټیکي. بغلان کې سیلابونو عامه تاسیسات او خلکو ته سخت زیانونه اړولي. هرات د قانون او پټرولیم ریاست مسؤلان وایي چې دغه ولایت کې دا مهال د شپږ قانون د استخراج چارې روانې دي چې نږدې راتلونکي کې به څلور نور سترې پروژې هم پیل شي. او د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد یو ځل بیا دغه هیواد د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید کړی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. بغلان کې سیلابونو عامه تاسیسات او خلکو ته سخت زیانونه اړولي. د بغلان والی او د اطلاعات او کلتور رئیس وایي چې راوته سیلابونو د بغلان په ګڼو ولسوالیو کې پلونه، پلچکونه، روغتونونه، ښوونځي، لوی لارې او په دې سربیره د خلکو کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي او په جدي توګه د بیړنیو مرستو پر ځای اساسي مرستو ته اړتیا ده. د بغلان د اطلاعات او کلتور رئیس او د مرستو د راټولولو کمیټې غړی مولوي اسد الله مصطفی هاشمي چې راوته سیلابونو د بغلان په ګڼو ولسوالیو کې لسګونه پلونه، ګڼ پلچکونه، روغتونونه، ښوونځي، کوچني او فرعي لارې او په دې سربیره د خلکو کورونه او سباند 120,000 جریبه کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي چې د هر څه په جدي توګه د اساسي مرستو په راایستلو سره جوړول ته اړتیا لري. هرات کې د قانون او پټرولیم ریاست مسؤلان وایي چې دغه ولایت کې د مهال شپږ قانون د استخراج چارې روانې دي چې نږدې راتلونکي کې به څلور نور سترې پروژې هم پیل شي. د یاد ولایت د قانون او پټرولیم ریاست تفتیش امیر عنایت الله امینی وایي نږدې راتلونکي کې به څلور پروژې له هغې ډلې د سیمنټو پروژه، د غوریانو اوسپنې کان بلاک، د پښتون زرغون اوسپنې کان او د ډبرو سکرو اړوند پروژې پرانیستل شي. نموړي په وینا د عمل د هرات سیمنټو پروژې لومړنیو کارونو کې 200 کسان پر کار بوخت دي چې نږدې راتلونکي کې به یې چارې په رسمي توګه د 245 میلیونه ډالر پر ارزښت پیل شي. د یاد ولایت د قانون او پټرولیم ریاست تفتیش امیر عنایت الله امینی زیاته کړه چې هرات کې 14 بیلابل قانون شتون لري چې له ډلې شپږ د استخراج چارې روانې دي. او د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد یو ځل بیا دغه هیواد د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید کړی دی. د اسوسییټ پریس په وینا د احمدی نژاد نوم لیکنه د ایران پر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ډیر فشار راوړی چې دغه ایرانی سیاستوال د رسنیدل په داسې وخت کې کیږي چې د تهران اټومي پروګرام له اوکراین سره په جګړه کې د روسي د وسلوال کولو او د اپوزیشن د پراخ فشار پر سر د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکېچ خپل اوج ته رسیدلی دی. د ایران ولسمشرۍ د کاندیدانو د نوملیکنې باید 4 ورځې مخکې پیل شوی او د جون تر 14 دوام کوي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم دمرول تر بلې خبري غړي له لامل شه.